السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو اوریدونکو واشنگټن ډي سي نه وکیل خان یم د ډیوا ستورو خبرونه ده په دې د نن په دې خبرونه کې د ډیوا ستورو په دې خبرونه کې د دوه ستورو سره تاسو ملاوه هم زیبا ګل او وصال خان دواړه د سوشل میډیا سٹار دي په ټیک ټاکس ویډیوګانې جوړي په یوټیوب باندې تاسو وینئ په فیسبوک باندې تاسو وینئ په انستګرام باندې تاسو وینئ دا وخت را سره دواړه زیبا ګل را سره دوبۍ نه او وصال خان را سره د سپین نه په دې خبرونه کې دواړه ملمانه شوي دي ورسره به خبرې اترې کوو ستاسو پوښتنې به ورته ږدو ټول را سره مل پاتې شي د خندا ډکه خپرونه ده څوک به پرې خفه کېږي نه زیبا ګل بي په خیر راغلی ستړې مه شئ لومبۍ تاسو ته په خیر راغلی ویم خیر سے ستر میں السلام علیکم وعلیکم السلام یو لک دا سیم اسی طرح دکھتی ہو جس طرح ویڈیو میں دکھ رہی ہو ٹو بی آنیسٹ ود یو اینڈ ناؤ کم موٹی دکھتی ہوں نہیں موٹی نہیں ہے نہیں آئی ایم ناٹ گوئنگ دیئر یہ وصال کین سے وصال په خیر راغلی ستړی مچې لیٹ می سے ویلکم ټو وصال ټو وصال تم په خیر راغلی وصال په خیر راغلی ستړی مچې مننه کوم تاسو ډیره مننه تھینک یو سو مچ زبا د دوانو نو تاسو کوم میں دونوں سے سوال پوچھوں گا تو مطلب ون بائی ون آئی ایم سوری ابھی آئی ول بی اسپیکنگ 3 لینگویجز کله من اردو کو زبا درې جبه وایم په دې وخت کې زیبا ګل بي سره په اردو کې خبرې کو په انګلیش کې هم سره خبرې کو په پښتو کې هم سره خبرې کو او وصال سره هم وصال خو بس ماشاءالله تاسو پیژنې هغه چې کم دینو سم بس ګورو دی د پښتو ہے نا او دا خان دی آپ دونوں ہر وقت اس طرح ہنستے رہتے کہ کیا ہوتا ہے مطلب زیبا گل بھی پہلے آپ بتائیں ہر وقت اس طرح ہنستی رہتے کیا راز ہے دوائی ہے زندگی کی تب بھی آپ ہنسیں گے نہیں تو انسان کا حل ہی نہیں ہے کسی چیز کا تو آپ کو ہنسنا ضروری ہے ہر بات میں ہنسنا ضروری ہر ہے لمحہ انسان کو یا او پښتو درځي کنه پښتو وې کنه وې او کنه لګ درځي خو ډیر نه لګ درځي خو ډیر نه درځي او ان شاء الله زده کړم صحیح زده کړې لوگ کہتے ہیں خلق وای چې ستا ته چې کم دین ستا خندا ډیره ښکلې ده ستا خبرې ډیرې ښکلې دي ستا چې کم دینو فینس د ډیر زیات خلق سترګې ډیر ښکلې دي د خلکو سترګې ډیرې ښکلې دي او د کته څه سیاسي جواب دی راکو کیا یہ سیاسي جواب نہیں دیا آپ نے کہ کیا ہے صحیح ہے وصال کی طرف آ رہا ہوں وصال کی طرف وصال تا ته وایم وصال یو ځل بیا ته په خیر راغلی وایم زیبا ګل بي سره هم خبرې اترې کوو او تاسو سره هم خبرې اترې کوو ستا هم ډیر زیات فینس دي خلک ډیر زیات خوښوي او ستا چې کوم انداز وي خلک را پارې ډیر زیات وصال بس دا ټول مینه دا مو چې دا کامیډي ویډیو شول آی سره اني ویډیو دا چې کوم وی پرانک شول فانی شول او زیات تر کوم ماحول چې چلیږي هغه ماحول حساب سره ویډیو جوړو او خلک انټرټین کوو هغه سره غب شپ لګو ای سره غاو او تاسو نوم پورته ما ستاسو ما ډیر انټرویو غانې کتري په هندستان کې هم ستاسو انټرویو غانې شوې دي سوچ کوا کنه مختلف ټي ویانو باندې په قسمت وو زیات تر زما ټول ویډیوز چې کوم وایرل تللی دی هغه اردو لنګویج ولا تللی دي نو هغه په ټي وی ټلویزیون باندې ډیر زیات راغلي ها په ټي وی ټلویزیون باندې او دوه چینل چلے په اردو کې هم چلے په پښتو کې هم چلے جی بالکل دام لگا پہلا پښتون چې هغه لا سلور پلی بٹن دی یو طرف نه د پښتو او د اردو دواړه په یو ټایم باندې چلول ډیر ګران کار دی ځکه چې فینس کنفیوز شي چې یاره اردو ولا اوس پښتو وي اوس اردو کو بیا هم چې دی دا چلو ها بیا هم تاسو چلوي مطلب دا دی چې خلک دنه ډیر خوشاله دي او تاسو په ویډیوګانې باندې خلک جګړې ډیر زیات کیږي ته راځم خبره سره کوم خو پهله اوس ورځم زیبا ګل بي زیبا ګل بي تاسو وړاخته درځم او تاسو سره چې کم دین لګي خبرې کول غواړم کون سی ویڈیو آپ کی زیادہ مشہور ہے آپ زیادہ تر کہتے کہ پٹھان کی بیوی پٹھان ہونی چاہیے پگڑی ڈالی ہوتی ہے کیا ہمارے پختون کا تو آپ جانتے ہیں جتنا ہم لوگ جس طرح ہمارا کلچر جو ہے اتنا سخت مزاج ہے اتنا ہی ہم لوگ جب بیچ میں ہم لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ جب ہم لوگ ہنستے ہیں وہ بات الگ سی ہوتی ہے تو وہی چیز میں انٹرنیٹ میں لے کر آئی ہوں سوشل میڈیا میں لے کر آئی ہوں جیسے میں لے کر آئی محاورہ کہ غریب تبادے جو بہت کامن ہے بہت ٹائم سے ہوتا ہے ہم لوگ بولتے آئے ہیں جب کچھ بھی ہوتا ہے ہم لوگ بولتے ہیں پر ایک دم بڑا غریب تبادے تو یہ ایسی بات ہوئی نہیں یہ محاورہ اس حد تک پھیلی کہ یہ پہلا ویڈیو تھا میرا جو مجھے بے حد مشہور کیا اور پنجاب سندھ یعنی کافی جگہ کے لوگ مجھے میسیجز کرنے لگے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور آپ لوگ اس حد تک ہنستے کیوں اس بات کے پر اس کا مطلب کیا ہے تو جو امارات میں مرواڑی لوگ ہے انڈین ہے ہندی ہے سب کو اس بات کا ہوا تھا ابھی یہ اس طرح ٹرینڈ ہے نا کہ پاکستان میں انڈیا میں خود یہاں پر امارات کے اندر دبئی کے اندر سب لوگ ایک ہی کام کرتے ہیں جہاں جاتے ہیں غریب تبادے جو کچھ کہتے ہیں غریب تبادے ابھی سوال اچھا
let me translate that. میں یہ ترجمه کدی زیبا ګل ورته پوس کوم کوم ویډیو زیاته مشهور ده کم دي زیات خوخیږي دی وی چې ورته ما په ویډیو کې دا یو محاوره یا یو خبره ما تکیا کلام چې وته ویل کی هغه ما جوړ کړی دی غریب تبا ده کنه وی پاغه هغه ډیرو خلکو خوخه کړه په هر جبه کې خلکو خوخه کړه ک سندیان دي بلوچستان دي کدغه شانته چې کم نه په هندستان کې دي ک په پاکستان کې پنجابیان دي ک اردو سپیکر دي پښتانه دي ټولو خوخه کړه. کوېسچن یہ ہے واقعي غریب تبا ده مړه هو غریب تبا ده دا خبر خو حقیقت لري کہ غریب تباہ دے ایسا کہو تو بس یہ ایسا مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ غریب کو بولتے ہیں, نہیں, یہ تو ایک فرینڈلی کہاوت ہے, ایک فرینڈلی بات ہے جو آپ یعنی اگر ہم دوست ہیں تو ہم لوگ دوست کے ساتھ بول سکتے ہیں. آپ ایک راستے میں چلتے ہوئے ایک انسان کو بول نہیں سکتے بیکاز وہ لگ نہیں سکتا اس انسان کو, کیونکہ یہ آپ بیسکلی دوستوں کے بیچ میں یوز کرتے ہو. غریب آپ دوست کو بولتے ہو کہ پریک دا ہمارا غریب یا امیو, آپ جیسے مذاق کرتے ہو. تو دغا بس فرینڈز یا دوستوں کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کا, کیونکہ کافی لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ میں مذاق اڑا رہی ہوں شاید غریب کا, لیکن پھر میں کلیئر ہونے لگی, میں بولی نہیں, غریب کا مطلب ہے دوست. آپ اپنے دوست کو بولتے ہو کہ پریک دم مارا تم غریب ہو, تم یہ ہو, یعنی غریب آپ ایک انسان کو بولتے ہو جو آپ کا اپنا دوست ہوتا ہے, جس کے ہاتھ سے جس کے بس میں کچھ نہیں ہوتا ہے, تو ہم لوگ اس کو بے بس غریب انسان بولتے ہیں. ہم لوگ اس طرح بولتے ہیں کہ مڑا پریک دا تھبا دے دا غریب تبا. دیکھ لیں آپ نے اس بات کی کلیریفیکیشن بھی کر دیا. آپ کہہ رہے کہ میرا ګوره زیبا ګل بي وی کترمنو کتونکو چې زما چا پورې خندا کول نه دي, زه چا پورې ټوکې نه کوم, بلکې زه اسې دا خپل ملګرو کې چې ممکن دا خبرې خلک هغه چا سره کوي چې څوک خپل ګڼي, او مطلب دا دی که زه خپل فینس ته خپل اوریدونکو ته خپل کتونکو ته زم چې غریب تبا دی, مطلب دا دی چې دغه فینس سره دغه خلکو سره زما یو کنیکشن دی او هغه د زړه نه دی, نو ځکه زه تاسو سره داسې خبرې کوم. او هرګز داسې نه ده زیبا ګل بي وی چې زه چا پورې خاندم. که څنګه وصال استا چې کم نه څه شي مشهور دی, وصال ته چې کم نه ګوره ته په ټویټر مشهور یې, ته چې زیبا ګل بي ټویټر باندې مشهور یې کنه, او یوټیوب باندې مشهور یې, دوه چینل یې چلې. لږ زموږ اوریدونکو ته خپل ځان باره کې ووایه وصال. نو زه دا وایم چې زه څنګه کامیډي کوم, اکثره چا باندې روسټینګ کوم یا چا مذاق وړاوم, نو ټولو کې پهله ما په ځان باندې خپله لوم لکه ایښی دی بادینګړه, نو زه هغه خپله هم نه مایند کوم. زه وایم چې دی وایي دی خوشحالېږي لکه هغه کامیډي چې ته په خپل ځان باندې والي, نو هله به ته نور بیا خاندې او هغوی به چې دی انټرټین کې. نو لکه داسې قسم زیاتر خلک اکثر غوسه شوي تا لکه یو کس بېعزتي وکړه دغه وکړه, موږ دا خو موږ صرف یو مزاحیه یو کلیپ جوړ کړی دی. زیاتر کوم چې موږ خپله کې کمبینیشن لکه ویډیوز کوو, نو موږ مخکې نه پلان کړي چې دغه شانتي یو کنټینټ کړو چې خلک انټرټین کړو. او صرف دا نه ورسره چې دی موږ ټول لکه چې څومره یوټیوبر دغه دي, نو دې نه چې دی لکه موږ ویډیوز هم جوړوو او داسې قسم فلاحي کارونه هم پکې ډېر زیات کړي دي, هغه هم ورسره کوو. نو هر ځای کې لکه زه څومره هم چې پلیټفارم دي هغې باندې اکټیو یو, او هر یو اپلیکیشن نه چې دی فایده ده. صحیح, هر څه فایده ده. صحیح ده. زیبا ګل بي په ځان مې نوم یې غلی باتینګړه. Do you know what is باتینګړ؟ ہاں وہ بانجان. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ پہ فنی نام رکھا ہوا ہے. ہاں, جب میں یوکرین گئی تھی تو میں یوکرین کے سبزی مارکیٹ میں گئی تھی اسپیشل ویڈیو بنانے وصال کے لیے, تو میں وہاں پر گھوم رہی تھی, مجھے کہیں پر بانجان ملے. جیسے ہی مجھے بانجان ملا تو میں نے ویڈیو بنایا, وہ کافی ہٹ گیا, کافی وائرل گیا, اور کافی لوگوں نے کاپی بھی کرنے کی کوشش کی. سب لوگ جانے لگے. ابھی سب کو آپ دیکھو گے وہ لوگ ویجیٹیبل شاپ میں جاتے ہیں, وہاں پر باتنگر اٹھا کر ویڈیو بناتے ہیں وصال کے لیے کہ دیکھو ہمیں وصال مل گیا. بیکاز جدھر بھی ہم مطلب بینگن کو دیکھے باتینګړ نظر آئے, ہمارے ذہن میں وصال آ جاتا ہے. نہیں وصال, لیکن یہ نام دانوم دے پزانو لیے خیر باتینګړ دانوم دے پزانی ہے. اس کی اسٹوری یہ تھی کہ یہ میں نے ایک بندے کو مطلب روسٹ کر رہا تھا, میں نے ویڈیو بنائی, پشتو ویڈیو تھی, اس میں میں نے کہا پختو کے راتو ہے, پختو کے راتو ہے وصال, په پختو کې راتو ہے کنه ګوره. یو کس له ویډیو جواب مې ورکول, روسټینګ ویډیو وانه هغه داسې د تور د کوم پښتون ما ورته یره باتینګړ خپل نه مې دا لفظ وکړو, زما ذهن کې دراسې دغه نو بیا چې یره د باتینګړ وم, هغه ویډیو ډیره زیاته وایرل شو. هغې نه بس چې ما کومه ویډیو کوله نو کمنټ پر راتلو چې یره تا پکې باتینګړ لفظ نه دی یوز کړی, نو ویډیو مزه نه وه. ہاں صحیح. اور اب زیبا بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پشتو بہت اچھی بولتی ہے,
تو کہہ تھوڑا سا پشتو میں ہمارا جتنی بھی پشتو آپ کو آتی میں وہ سیکھ رہی ہوں زه خو زده کړم اوس دومره خو نه پوهېږم خو بس یعنی جب سے میں نے ټیک ټاک سٹارٹ کیا ہے زه لږ کوشش کوم چې زده کړم او خبرې کوم په پښتو کې خو ډېره چې زما ویډیو په پښتو کې هغه ټول سکرپټ یې زه په سکرپټ میں پہلے لکھتی ہوں اس کو ٹرانسلیٹ کروں وہ بیا زه ویډیو جوړوم دومره زه هم په پښتو نه پوهېږم جب کوئی بولتا ہے جو پښتو سو کوئی پاغي پوهېږي پوهېږم جی بس بیا خو تاسو سره زما خپل مور پښتانه دی خستا مور پښتانه ده صحیح او دا خو او ټول زیاته مشهوره ویډیو ده کومه یو ده هغه غریب تبا دی لګو هغه ډایلاګ خو لګراتو ہے غریب تبا ده لالا او لالا لالا غریب تبا دی ابھی میں نے مجھے کافی فینس نے ډیر خلک په پیښور کې ماته فوټو سینډ کی ویډیو سینډ کی چې خلک په خپل بسونه په ټرکونه او په ټیکسی کې پرنٹ کړي او لکھا ہوا ہے کہ لالا او لالا غریب تباہ دے کافی یعنی یہ اس حد تک وائرل گیا ہے کہ لوگ اپنے گاڑیوں میں بھی پوسٹ کرتے ہیں اس ورڈ کو تو الحمدللہ یعنی یہ ایک منا ہے جو فینس کا میرے ساتھ ہے میرا ان کے ساتھ ہے اور اسپیشلی افریدی جبہ کے ساتھ افریدی قوم کے ساتھ میرا بہت پیار ہے کیونکہ میری اپنی دوست افریدی ہے ان کے ساتھ میں بہت مذاق کرتی ہوں جب میں کہاں جاتی ہوں میں ان کو بولتی ہوں افریدی اور پفروٹ کے سخ وقت بھی پھر پورے فینس تقریباً میرے ایک ویڈیو میں 24,000 کامنٹس آتے ہیں صرف لائکس کو اب چھوڑ دو صرف جو کامنٹ مجھے آتے ہیں 24,000 کامنٹ صرف آتے ہیں کہ لوگ مجھے جواب دیتے جب میں پوچھتی ہوں کہ افریدی اور پفروٹ کس وقت بھی تو وہ لوگ مجھے جواب دیتے ہیں لوگ ہنستے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کچھ وہ ہنستے کچھ ہم ہنستے اور ہم ہیں یہاں پر ہنسانے کے لیے بیکاز نہ میں سنگر ہوں نہ میں ایکٹریس ہوں نہ میں کچھ کر سکتی ہوں بیسکلی میں کیمرہ کے پیچھے بیٹھی ہوں اور میں لوگوں کو انٹرٹین کرتی ہوں یہاں تک جی اور وہ آپ ایک عزت کے ساتھ آپ کرو گے تو اور بھی بہتر تو مجھے جو اس حد تک میں پہنچی ہوں یہ اٹس اونلی بیکاز میں نے عزت دیا ہے اور مجھے عزت بے حد ملا ہے بے حد عزت دیا ہوا عزت میں ورکړه دی عزت راته ملاویږي دا وی چې زه انټرټینر یم زه خلک خاندوم خلک خوشاله وي ډایلاګ مې هغه مشهور دی چې غریب تبا دی او چې کله دا وایم چې افریدیانو سره مې ډیر زیات اټیچمنټ ګور دا بار زه دا خبره کول غواړم چې زیبا بیبي شي واز ویری کلیر په خپل خبرو کې ډومبنه په واضح ویل چې زه چا پورې خندنې نه کوم چا پورې ټوکی نه کوم بلکې خلک انټرټین کوم په داسې وخت کې چې خلک چې کم داسې خلک ډیر کم دي چې غسو کو خاندي چا د خندا ورکی زیبا وی چې خلک خاندوم خپل ټول چې زایم چې وصال یې چستای ټول خلک په خپل ژوند کې مسله لري ټول خلک په خپل ژوند کې مشکلات لري چې ہم لوگ ایک منٹ کسی کو ہنسائے تو یعنی سبحان اللہ یہ ایسا چیز ہے نا کہ کوئی آپ کو ہنسا نہیں سکتا ہے جب آپ کہیں پر جاتے ہو آپ خرید نہیں سکتے ہو ہنسی پیسوں سے لیکن اگر آپ کو کوئی ایسا انسان جاتا ہے چاہے وہ نیٹ میں ہو چاہے وہ آپ کوئی آپ کا دوست ہو جو آپ کو ایک منٹ ہنسا سکے یہ واللہ آپ پیسوں سے نہیں خرید سکو گے تو وہی چیز میں ایک چہرہ بن کے آئی ہوں جو میں لوگوں کو ہر ایک زبان پہ کوشش کرتی ہوں میں ہنساؤں میں انڈیا کے لیے ویڈیو بناتی ہوں میں افغان کے لیے بناتی ہوں میں پاکستان کے لیے بناتی ہوں بیسکلی جس لائک انٹرٹینمنٹ پوائنٹ بننا چاہتی ہوں انټرټینمنت پوینټ بننا چاہتی دا و چې د خلکو د خندولو خوشالولو ګوره خندا وی هغه شی دی خوشحالي هغه شی دی چې څوک ځان له په پیسو نشي غستی خو زیبا وی چې زه په عزت سره با عزت طریقې سره په د اخلاقو په دایره کې دننه د کلچر په دایره کې دننه د مذهب په دایره کې دننه زه خلک انټرټین کوم هغه خوشاله وم او دا په دې وخت کې په دې موجوده حالاتو کې چې کم دینو که څوک پیسې ورکول غواړي ځان له خندا نشي غستی خو زه غواړم چې زه د انټرټینمنت سبب جوړ شم راځم وصال ډیر غلی ناشته زیبا اور اس کے سامنے آدمی کیا بولے گا سیریس خبرې کوي اسی دا ډیر زیات فن وي زه خو چې ورته څنګه وګورم مالا خندا راشي غوړم ډیر سیریس لګیا تا سیریس لگا تاسو خپل کې خبرې کیږي یو بل سره رابطه کیږي کنه جی جی بالکل کیږي کله کله بس تاسو څنګه نه یو بل چې خبرې کوي هغه حساب سره تاسو دونه خبرې وکړئ زه مونږ کله زیبا ته چې زه کله کال ملا کوم یا سم ملا کوم زمون سلام نی مونږ یو بل دغور په خندا شو پته ده کې هغه دغه وجه دام کامیډي کوي زم کامیډي نه چې یو بل ته وګوره او خاندې زمون انټرویو چې مونږ چې بل راز بوله دا هغه سٹارټ کې مونږ په خندا شو نه تاسو هغه کې چې کوم نه دا خبرو چې هغه ته ټایټل ورکړو ما چې هغه وکړو وی چې کوم نه هغه باندې لیکلی چې موټی کس کو بولا په دې واقعي او ویډیو ما پورې
No, ایک اسکرپٹ ایکچولی داغا اسکرپٹ وہ دے وہ میں نے اسکرپٹ کہا کہ آپ کو بھی لوگ دیکھتے ہیں بہت فنی ہو, مجھے بھی دے فنی ہو, تو آپ نے جو ہے نا تھوڑا سا مجھے جو ہے نا مطلب پرینک کرنا ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ زیبا نے جو ہے نا سیریس بھی مطلب یہ کر سکتی ہے, اور میں بھی مطلب ڈر ایسے تھوڑا بہت کیا, تو بہت اچھا ہوا. ها صحیح دی تاسو راځم کوشش وکړو چې تاسو چې څومره پښتو درځي هغه عمر پښتو وایي. زه غواړم چې تاسو چې کوم دین غوړه فینس خو تاسو آل اوور د ورلد دي, تاسو ډیره ټوله دنیا کې دي کنه, په تاسو په انګلیش کې پکې خبرې کوي, په اردو کې پکې خبرې کوي, دغه شانتي مختلف ویډیوګانې جوړه. خو غواړم چې نن چې کوم پښتانه خاص کر د مونږ چې کوم اوریدونکو کتونکو زیاتره پښتانه دي چې څومره پښتو درځي هغه عمر پښتو راته وایي. زه به خو خیر داسي نن بګورو چې نن د پښتو پریکټس کوشش کوي. صحیح ده, سم ده. او د دې راځم وسال چې کوم دین تر کله راسي ویډیوګانې جوړه څومره مدته دی وشو؟ 2017 نه چې ما سٹارټ اغسته لایو ویډیو په فیسبوک نو کولو, بیا پالیټکس کې لکه هغه بیا لغونده کې سٹارټ واغستو. نو 2018 باندې یو ویډیو ډیر وایرل شو چې اروای نیوز باندې راغی. هغه نه پس بیا یوټیوب چینل شو, بیا کرکټ سره ریلیټډ انډیا کې وایرل شو. بیا چې زموږ پاکستان کې یو ویډیو ډیر وایرل شو کامیډي غونډه کې مې کړې و. هغه نه پس 2-3 کال تقریبا نو شو چې ویډیوز مې سٹارټ کړې دي. 2-3 کال وشو. زیبا بي تاسو ته تاسو نه تاسو کوم تاسو کله راسي ویډیو جوړوي تاسو سره وخت شو؟ 2018 سپتمبر میں دعا کال میں دعا کال انشاءاللہ. اور سمرا ویڈیو گانے جوڑی کړي فی الحال ہوا نہیں, لیکن انشاءاللہ 2 سال تقریبا ہو جائے گا. 2 سال 2 کال بوشي سي 2 کال نو ویڈیو. او اړومبنه ویډیو د خپل یاد چې هغه په سبا نه و پہلی ویڈیو یاد ہے آپ کو اپنی؟ پشتو میوزک تھا, وہ بھی آئی بلیو زیک افریدی کا تھا. پشتو میوزک تھا, بی بی شیرین میں نے بنایا. بی بی شیرین کون سا ویڈیو؟ نہیں یاد نہیں آ رہا مجھے, بس اس کا میوزک ہے. صحیح. سنگا میرے خیال سے یہ والا تھا زلف دے مہاران. یا زلف دے مہاران دی. زلف دے مہاران دی, صحیح ده سم. او ویډیو زیات تر ټیک ټاک باندې زیات خلک ګوري که په فیسبوک ته زیات خلک ګوري کنه په یوټیوب ته زیات خلک ګوري؟ زیبا نه په ټیک ټاک کې زما تقریبا 67 ملین هارټس دے, لائکس دے. 67 ملین جی 67 ملین لائکس دے, اور 3.7 ملین فالوورز دے پر ٹک ٹاک کے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں پہلی پختون عورت ہوں جو اس حد تک گئی ہوں, کیونکہ پہلے 1 ملین فالوورز تک صرف میرے پشتو گانے تھے. میں نے صرف 4 فارسی گانے ڈالے تھے اور 2 ہندی, جب تک میں 1 ملین فالوورز تک پہنچی ہوں. پورا پشتو سندرے تھے. پھر اس کے بعد پھر میں نے مکس کرنا سٹارٹ کیا, پھر میں باقی کلچرز کو بھی لینے لگی, میں بلوچی کرنے لگی, میں سرائکی گانے لینے لگی, میں اور بھی فارسی گانوں پہ کیا, میں نے مرواڑی بات کرنا سیکھا ہے میں نے. تو پھر ہر طرف سے پھر آپ ٹارگیٹ کرتے ہو کون سا کمیونٹی, کیونکہ جتنا بناؤ گے اتنا ہی فالو آپ کو واپس ملتا ہے. صحیح. چې څومره ویډیوګانې وی زیات جوړه دومره زیات فالو کیږي. خو 67 ملین چې کم دین that's a hell lot of number, that's a big number. So نو کیسے محسوس ہوتا ہے, ہاؤ یو فیل اٹ, مطلب ہاؤ جب اتنے فالوورز ہو, اتنا پیار مل رہا ہو لوگوں سے, آئی مین the thing that you want, that you work for and you are getting it, how it feels? Well, I never expected. مجھے کیسا پشتو میں بولوں کہ مجھے امید نہیں تھا اس چیز کا کہ میں اس حد تک جاؤں گی, لیکن سبحان اللہ یعنی ایک مجھے اتنا فالوورز کی نہیں جس حد تک مجھے عزت ملتی ہے. آپ کو فالوورز کی نہیں ہے, کیونکہ آپ کچھ بھی کرو لوگ آپ کو فالو کریں گے. یہ بات ہے سوشل میڈیا میں, آپ کچھ بھی کرو لوگ آپ کو فالو کریں گے, لیکن آپ کو جب فالوورز عزت کے ساتھ ملتی ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے, ایک الگ مزہ اس کا ہوتا ہے. اور وہی بات میرے ساتھ ہے کہ سبحان اللہ مجھے لوگوں کے ماں لوگ میسج کرتے ہیں, ان کے ڈیڈی لوگ میسج کرتے ہیں, بہن بھائی لوگ میسج کرتے ہیں. سبحان اللہ لوگ مجھے بولتے ہیں ہماری ماں کے لیے ویڈیو بناؤ, ہماری ماں کا نام لے کر ان کے لیے ویڈیوز بناؤ. تو اٹس سم تھنگ اسپیشل یو نو, کیونکہ آپ نے ان کے فیملی کے اندر ان کے دل کے اندر آپ نے جگہ بنایا ہوا ہے. اور سوچو کہ آپ کسی کو پیسہ دے کر یہ جگہ بنا نہیں سکتے ہو, لیکن بس آپ کے یہ زبان جو ہے یہ آپ اچھا کر کے بھی یوز کر سکتے ہو, برا بھی بول سکتے ہو. تو جب آپ اچھا کر کے یوز کرتے ہو تو اس زبان سے آپ کو بہت چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہو, لوگوں کا دل آپ حاصل کر سکتے ہو. تو الحمدللہ مجھے بہت
3.7 ملین میرے فالوورز نہیں بلکہ 3.7 ملین دل میرے پاس ہے, لوگوں کا دل حاصل کیا ہوا ہے. 3.7 ملین مطلب دا وی چې ودیرش لکه فالوورز نه دي, دا ودیرش لکه زړونه دي. زیبا گل بی بی وی ما تر خلکو وصال زیبا گل بی بی نے جو بھی بولا اس کو ترجمہ تو کرے نا یار. زیبا گل نے تو کبھی کبھی غلط مو آیا خان ترجمہ مت کله زه یو خبره دا کوم زه کوم کنفیوز شم چې دلته کې سپین کې سپینش وامه او یو ویډیو کې اردو وامه یو کې پښتو وامه او انګلیش هم کله چې زه کنفیوز شم چې دا کوم لینګویج کې خبرې کوم. او زیبا گل بی بی چې زیبا گل بی بی چې کوم خبرې وکړه چې ودیرش لکه فالوورز نه دي ما سره, ودیرش لکه زړونه دي ما سره. ما ته خلک وایي چې کوم دین زما مور د پاره ویډیو جوړه کا, زما پلار د هر رقم وایي چې کوم دین په سوشل میډیا باندې ته څه هم واچې. زیبا گل بی بی وایي چې څه هم واچې خلک ګوري, خو پکې دا دا وایي چې کم شي ته وکي کم کار ته وکي او هغې باندې تا ته عزت ملو شي, تا ته چې کوم دی خلک احترام درکړي, د هغې خوند لا بل شانتې دی. زیبا گل بی بی وایي که نه. او دغه شانتې بیا ورسره دا خبره هم کوي چې زما چې کوم زما سره چې کوم دی ودرش لکه زړونه دي. ما ته خلک وایي چې کوم دی د هر عمر خلک ما ته میسیجونه کوي, د کم عمر مطلب چې کوم دی نو هلکان جینکۍ زنانه ډاکټرز دی انجینئرز دی والا دلته یو ډاکټر دی هغه هم میسیج کوي. میں نے ان سے پوچھا, میں بولی کہ آپ ہاسپٹل میں نہیں ہو تو بولتے نہیں ہم گھر بھی جاتے ہیں, ہم کھانا بھی کھاتے ہیں. تو وہ مجھے ایک عجیب لگا کہ سبحان اللہ, یعنی مجھے لگتا تھا یہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے, یہ صرف یعنی ہمارا یوتھ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ دیکھتے ہیں. لیکن جب میں اپنے اسٹیٹسٹکس چیک کرتی ہوں کافی ایج میں ہے جو 45 سے 60 کے ایج میں بھی لوگ دیکھتے ہیں. 45 let me translate that زیبا بی بی before I forget میں ترجمہ بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے جو ٹارگٹ ریجن ہے, ہمارے جو آڈینس ہے وہ پشتون ہے. د مونږ کتونکو زیبا ګل بی بی وی چې د هر عمر خلک مې ګوري, د 14 کال نو واخل 15 کالو پورې بیا ډاکټرانو مې راته میسج کی, بیا ډاکټر به راته میسج کوي ما پروګرام به کتی ما وته چې ته هسپتال ته ځو کنه زه نه ما ته وی چې څه ډوډۍ خورم, زما کورم شته, زما بچیم شته, هغه مې فالوور دي. آپ اپنی بات کریں, اپنی بات مکمل کریں زیبا بی بی. جی تو یعنی آپ دیکھتے ہو کہ سبحان اللہ آپ یہی کہ نا آپ جب کچھ ڈالتے ہو میڈیا میں وہ کوئی بھی دیکھ لیتا ہے. اور جب میں کچھ کنٹینٹ ڈالتی ہوں یعنی میں کنٹینٹ ہمیشہ جب ڈالتی ہوں میں یہ ڈالتی ہوں کہ میں کسی کا دل نہ دکھاؤں اس کنٹینٹ کے ساتھ, بلکہ لوگوں کو صرف خوشی ملے, اگر ملے تو صرف خوشی ملے. ہمارے پاس ایک کہاوت ہے, ہاں اگر میرا شر آپ کو نہیں اگر میرا خیر آپ کو نہیں پہنچتا ہے تو میں اپنا شر بھی نہیں پہنچانا چاہتی ہوں. تو ویسے ہی کام میرا بھی ہے کہ اگر میں کسی کو یعنی اگر میں کسی کو خوشی نہیں دے سکتی, میں کسی کو درد بھی نہیں دینا چاہتی ہوں اپنے ویڈیوز کے تھرو, کیونکہ کافی فیمیل ہیں ان کی لائک مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب وہ لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں, اور کافی لڑکیاں ان کی مائیں مجھے وائس نوٹ کرتی ہیں, کیونکہ جب میں میسیجز کا جواب نہیں دے سکتی ہوں تو وہ لوگ وائس نوٹ کرتی ہیں. اور سبحان اللہ جب آپ ایک بزرگ کا آواز سنتے ہو تو بس میرا دل ټوټ سا جاتا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. د هر عمر خلک وایي چې ما ته میسیجونه کوي او وایي چې کم دی نو زیبا ګل بی بی د خبرو خلاصه او ترجمه به ته داسې وکړم چې دا وایي چې ځکه چاله فایده نشم ورکولی نقصان هم ورته نه رسول غواړم, که فایده نشم ورکولی نقصان هم ولنه, که څوک خوشحالول نشم نو زه چې کوم کار کول غواړم زه چې هغې سره خلک انټرټین شي. او ما ته هر عمر خلک چې کوم دی نو میسیجونه کوي, او کله چې راته زیات عمر خلک د مطلب دا دی چې هغې راته میسیج وکړي دا زړه مې ورسره چې کوم دی نو بس مثال څه چل راباندې کېږي, ډېره خوشحالېږم ورته که نه. او وصال تا ته څنګه محسوسېږي, وصال ته راته ووایه. زیبا بھی یہ بڑا خاموش بیٹا ہے, کیا بات ہے, آپ کو دیکھ کے خاموش ہے, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں وہ مرد ذات عورت کے سامنے چپ ہو جاتا ہے. اس سے بات کرتے ہیں اردو میں, پھر بات کرتے ہیں. وصال تو پختو کیوں ہے, پختو کے رہتا ہوا ہے. ریسپیکٹ ورکو کنه زیبا گل خبرې کوي نو بس خاموش شو. اچھا وصال کو کوئی خاموش کر دے, زیبا گل بھی وصال تو خاموش ہے کی سوچ کے او مائی گاڈ خاموش بھی ہو جاتا ہے اور منہ بھی کھلا رہتا ہے. صحیح صحیح. اوس دا راځم دې ته چې کوم دی نو تاسو اوس چې کوم دی نو وصال نه تاسو کومه چې ډېر خلک وایي چې وصال چې کوم دی نو پروګرامونه چې کوم کوي نو هغې سره خو چې کوم دی نو فالوورز یې ښه ډېر دي, خو وایي چې وصال د خپلو پروګرامونو د لارې چې کوم دی نو ځینې داسې کارونه چې هغې ته د ټولنې کې مطلب دا دی چې دی غواړي چې مثبته رول ولوبوي, یعنی د خیر ښېګړې کارونه هم کوي. دا خبره څومره حقیقت لري دا راته لږ واضح کړه. وصال د خپلو پروګرامونو د لارې تاسو په دې باندې په دغې باندې لږ رڼا واچوه. جی بالکل, دلته خپله تاسو له پته د یورپ کې چې څومره مې هغوی خو لکه هر یو څیز سیټ وي د هغوی کاروبار یا تنخوادار چې څه وي هغه ډېرې ګټي. نو سوشل میډیا نه چې اوسه پورې ما څومره هم لکه پیسې ګټلې دي هغه خو زه لکه منتلي بیسس باندې لېږم, هغه ډونیټ کوم. هغې نه باوجود هم داسې اوس د
کووډ 19 چې راغلو مونږ چې د پی سي جمع کیږي هغه مونږ پاکستان ته ولېږي داسې نور کارونه د خلکو څه مسله راشي هغه صرف یو ټویټ ورکما یا پوسټ ورکما دا غي نمبر ورکم نو بس یو کس ورته ملو شي د غي چې څه مسله یا ولا حل شي او اصل خوشحالي هغه ټیم مال ملاويږي دا دومره چې دا ویډیو وغیرہ جوړوم لایک شیر دا پیراشي نو دومره هغه ټیم خوشحالي وي خو بیا نه وي خدا سي یو کیس چې زه حل کوم نو تقریبا لکه استا میاش پورې مال هغه سي زیاتي چې وګوره سوشل میډیا باندې ما یو پوسټ ورکو دومره غټ دا مسله حل شو نو بیسیک سیس چې لکه دینه مونږ ډېر خوشحالي ملایي داس یو خبر راته په ګوته کنه چې کوم کتاب پوسټ کړی وغه سره مسله حل شي وي مثال یو ماشوم هغه ماته میسج وکړو 18 19 کال وو دغه مور ډیره بیماره و نو موږ چې د لاړو پیسې نه دغه نه ما ولا پوسټ ورکو تقریبا په 3 غنټو کې ولا دوه کسانو 1,92,000 روپۍ ولېګلي دا غي نه پس یو بل کس و چې د افغانستان او پاکستان کې پاتې کېدو دغه کینسر ودل د سر کې دغه ویډیو ما ورکا هغه ډیر زیات جړلو هغه خلکو کمپاینوم چلولو هغه ویډیو وایرل شو او هغه ته چې په 24 اور کې 3 لک روپۍ غي نه پس مول خلکو بیا ولېګل او ډیر غټه خبره ده هغه فو ډونیشن وشو شپږ میاشتې بس مال هغه میسج راغو کان راغو او ما درنو کومه چې هغه بالکل هغه سر بالکل کلیر شو او سم خوشاله او خپل غاړي او مزدوري چلو دا سیډر کارونه لکه د غشي مال اوس په یاد نه راځي یو کسټم سپانسر کړو هغه سټډي لپاره او داخلي د خلکو مو لکه کړی دي او ډیر زیات مون سوشل میډیا ته لګراړو نه پس چې په ټوئیټر حل شي مونږ بیا د خو پیج ته نه راوړو چې مونږ دا کیس حل کو بس هغه ټوئیټر باندې زیات 90% چې ټول کیسونه راغلي په ټوئیټر حل کو صحیح ټوئیټر باندې حل کوي تاسو دغه شان زیبا بي تر اعظم زیبا بي تاسو کوم ویډیوز دي مته باندې چې کوم نه بیا په داسې ټولنې سره تاسو تعلق ساتي مطلب تاسو کوم نه په حالت کې ډیر خلک پدیم نه دي خبر چې زیبا بي چې کوم نه په امریکا دا کده دوبۍ دا کده پاکستان دا کده افغانستان دا خبره هم که تاسو سیکرټ ساتل غواړئ خو یې ساتي که ویلې غواړئ نو وی وایي تاسو پوره اجازه ته هغه ته برازم نه ز خپل افغانیم میں دبئی میں پیدائشی سے یہیں پر ہوں دبئی میں اور اب تک یہیں پر ہوں کافی لوگ سوال کرتے ہیں کسی کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کدھر سے ہوں کسی کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کینیڈا میں رہتی ہوں میں یوروپ میں رہتی ہوں میں یہاں رہتی ہوں وہاں رہتی ہوں کافی مس انڈرسٹینڈنگ کمیونیکیشن کیونکہ کافی فیک اکاؤنٹس ہے تو ہر کوئی اپنے طرف سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ڈال دیتا ہے فیک اکاؤنٹ پہ آتا ہوں فیک اکاؤنٹ یہ بات بھی کلیئر کر دے اور ان لوگوں کو آج میں یہ بھی پتہ چل جائے کہ زیبا گل بھی آپ جو کام کر رہی ہے لیٹ می سے ان پشتو آپ ویسے بھی پشتو میں انڈرسٹینڈ کرتی ہے تو میرا کویشچن پہ میرے آڈینس سمجھ جائیں گے کہ تم کو تم کو زیبا بھی چیز په دوبه کې پیدا شوی مل شوی ما افغان ما په خټه افغان ما او چې کوم دینو په ورګونو کې مې کوم وینه منډوي هغه افغان ده پښتنه وینه ده کنه دا زیبا بي وي اوس راځم دې ته دا وی چې زما په نوم باندې ډیر زیات جعلي اکاونټونه نن دا خبره هم واضحه کو زیبا بي سره چې دې په نوم باندې کوم اکاونټونه دي د دې خپل کوم اکاونټونه تاسو چې دې ویډیوګان نه خوندونه اخلي کیسے لوگ آپ کو فالو کر سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے اوریجنل اکاؤنٹ کون سے ہو کہاں پہ میرے جو اوریجنل اکاؤنٹ ٹک ٹاک میں ہے وہ ہے XZAYX89 اور اسی اکاؤنٹ کے اندر میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اندر جہاں پر میرے پاس 3.7 ملین فالوورز ہیں اسی کے اندر آپ کو میرا یوٹیوب چینل بھی ملے گا آپ کو میرا انسٹاگرام کا بھی ملے گا اور میرا فیس بک کا بھی لنک ہے اسی ایک ہی پیج کے اندر تو اگر کسی کو فالو کرنا ہے میرے اوریجنل اکاؤنٹ جو میرے اپنے ہیں تو وہ میرے ٹک ٹاک سے مجھے سارے اکاؤنٹس میرے فالو کر سکتے ہیں ٹک ٹاک نہ قبول ٹک ٹاک میں یہ اکاؤنٹ یہ پھر تھوڑا سا بتا دیں پلیز یہ کون سے نام سے مطلب آپ ایکس زیڈ اے وائی ایکس 89 ایکس ZAYX89 یو کم نوی دغه تاسو ټیک ټاک اکاونټ په دې باندې بیا تاسو خلک فالو کولی شي او تاسو چې کوم اوس نن دا تاسو کوم چې کوم خلک راشي ستا په نوم باندې اکاونټ جوړ کی او ستا سره چې کوم خبره تړاو نه لري کم ستا معلومات نه وي او د ځان نه پکې غلطي خبرې کوي نو څنګه ته محسوسېږي دا لږ زموږ اورېدونکو کتونکو ته وایي دا څنګه سړي په زړه باندې څه تېرېږي چې هغه زیبا ګل چې هغه خلک خاندول غواړي خلک خوشحالول غواړي د اخلاقو په دایره کې دننه د کلتور په دایره کې دننه د مذهب په دایره کې دننه د هر څه هغه شانتي کول غواړي خو بیا هم د زیبا ګل زړه خلک خفه کوي تاسو څنګه محسوسېږي دا راته لږ ووایه واللہ جب لوگ میرے ویڈیو شیئر کرتے ہیں مجھے صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کامنٹ سیکشن بند کرو کیونکہ میں اپنے کامنٹس
چیک کرتی رہتی ہوں, میں کامنٹ چیک کرتی ہوں, جو کامنٹس غلط ہوتا ہے ان کو ڈیلیٹ کرتی ہوں, فلٹر کرتی ہوں اپنے سارے کامنٹس. تو جو لوگ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں, فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں, اور کافی فوٹوز فوٹو شاپ ہوتے ہیں جہاں میں نہیں ہوں اور لوگ اس کو پھیلاتے ہیں کہ یعنی غلط کام کرتی ہے, کچھ بھی ایسا ویسا ہے, یعنی جیسے بھی ہے ہم لوگ پختون ہیں. اور مجھے الحمدللہ یہ کوئی چیز ایسی کوئی گندا کام کرنے کی کوئی مجھے کبھی ضرورت پڑی نہیں الحمدللہ. ہم لوگ پیدائشی سے یہیں پر ہے امارات کے اندر. یہ نہیں کہ ہم کو کبھی پیسہ ملا نہیں یا دیکھا نہیں ہم نے. ہم لوگ یہیں سے, میرے دادا یہاں پر تھے, میرا باپ یہاں پر الحمدللہ. میں فیملی کے ساتھ رہتی ہوں, ایک فیملی لڑکی ہوں میں. لائک اٹس سم تھنگ کہ ہم لوگ یہاں پر اکیلے نہیں رہتے, ہم لوگ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. اور اوپر سے میری اپنی جاب ہے جو میری اپنی تنخواہ آتی ہے. میں ایجوکیٹڈ ہوں, میری بیچلرز ڈگری ہے, میں خود کام کرتی ہوں دبئی میں, اور میری اپنی منتھلی سیلری آتی ہے. تو ہمیں کچھ غلط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جو ٹک ٹاک ہے اور یہاں سے ہمیں کوئی پیسہ ویسا ملتا نہیں, جس انٹرٹینمنٹ یہاں سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے عزت. عزت, بالکل. let me translate that. ہاں جی جی, اپنی بات یاد رکھیں کیونکہ پھر زیادہ ہو جائے گا, میں بھول جاؤں گا. میں یہی بات ہے آپ کی کہنا چاہوں گا جو آپ نے ابھی بتائی. قدر من کو تن کو زیبا بی نے تاسو کو څنګه ته محسوس کیږي چې خلک تاسو په نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړي او بیا تاسو چې کم نه نو پاغي باندې غلطي خبرې کیږي, تاسو چې کوم خبرې تاسو تړونه لري کیږي. دا وایي چې کم نه ما چې خپل ذاتی اکاونټونه دي, هغه اکاونټونو کې چې کم نه ز ګورم چې کم کامنټونه راځي, کم خلک خبرې کوي, کسو پکې بدره ده خبره کوي چې اوسلو سره زاري کی, هغه ز ډیلیټ کم. خو بیا ځنې خلک داسې دي چې ما په نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ کړي, اک ویډیوګانې پکې غیر اخلي, ډاونلوډ کوي, وایي کې شیر کی, پاغي باندې غلطي خبرې مرাজি, پاغي باندې شیزونه هم راځي. زره پیسو د پاره د هر سنه کوم دا وایي چې زه تعلیم یافته یم, سوال لسم مې کړی دی, په دوبۍ کې مې خپل نوکری ده, پلار مې دغلته ژوند کوي, نیکه مې دغلته په دغه دوبۍ کې ژوند کړی دی, ښه کاروبار یې کړی دی, او دا خپل هم نوکری کوي, او دغه شانتي په دې باندې چې کوم د پیسو د پاره نه کوي, صرف د عزت د پاره کوي, او د خلکو د خوشالولو لپاره د خپل د ویډیوګانې کوي. دا د زیبا بیبي چې کوم خبرې وي هغه تاسو مولي آپ بات کر رہی تھی زیبا بیبی پلیز. جی, تو ہمیں یہاں ٹک ٹاک سے یا جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں ہمیں یہاں سے کچھ ملتا نہیں ہے. وہ صرف جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے عزت. تو ہم لوگ صرف وہی عزت کو بچانے کے لیے لائک میں نے بہت چینجز لائی اپنے اندر. جب میں ٹک ٹاک کے اندر آئی تھی کافی خلق تھے, خلق وائے چیزیں بتا ہو پختو سندر ویڈیو جو ہے دوپٹہ پسر کے وا چھوا, یعنی آپ دوپٹہ سر پہ لیا کرو. میں نے وہی کیا کیونکہ اینڈ آف دیٹ مجھے یہاں سے ٹک ٹاک سے ہمیں پیسے نہیں ملتے, ہم لوگ عزت کے لیے یہاں پر آئے, اور یہاں پر مجھے بے حد عزت ملی ہے. تو وہی میں نے کیا کیونکہ جب میں آئی تھی میرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. میں اپنے مرضی سے کچھ بھی بناتی تھی. پھر جیسے ہی لوگ ہونے لگے, لوگوں کا پیار مجھے ملا, عزت مجھے ملی, لوگوں نے ایڈوائز کیا کہ نہیں آپ دوپٹہ پہنو کیونکہ آپ پختون کو ریپرزینٹ کرتی ہو, آپ یہ کرتی ہو. تو آپ جب سنتے ہو, جب آپ غلط ہوتے ہو, آپ کو وہ جب آپ ایکسیپٹ کرتے ہو تو لوگوں کے دل میں آپ کے لیے پیار بڑھتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ فریب نہیں ہو, یو نو آپ چیٹ نہیں کرتے ہو. آپ نے کوئی غلطی کی, آپ نے مان لیا, ہاں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی, جیسا بھی ہوا دوپٹہ اوڑھ لیا, جو بھی کیا لوگوں کے باتوں پہ. اینڈ اٹس سم تھنگ کہ سوشل میڈیا نے, میں سوشل میڈیا کو کچھ دے رہی ہوں ہے اپنا وقت, اور سوشل میڈیا مجھے واپس میں عزت دے رہی ہے. تو جی عزت ملتی ہے واپس. لیکن کافی فیک اکاؤنٹس ہے, کافی فیک فوٹوز ہے جو گھومتی ہے. اور ایسا ہے نا کہ آپ انسان کا جو آپ انسان کا ایک دفعہ آپ ہمارا جو میں ہمارے معاشرے کے بارے میں بولنا نہیں یعنی غلط نہیں ہے, لیکن اگر آپ کسی کو کوئی حقیقت بات بولو گے, ہمارے لوگوں میں ان کو سخت لگتا ہے یہ بات ایکسیپٹ کرنا, یقین کرنا. اسی پہ آتا ہوں, اسی پہ یہی کوشچن کرنا چاہتا ہوں. سو سوری ٹو کٹ یو آف. میں آپ کی پہلی یہی بات ہے جو درمیان میں معافی کے ساتھ معذرت کے ساتھ سو سوری میں آپ کو کٹ کرتا رہوں گا کیونکہ آپ کی بات ہے بیسیکلی. سو بٹ ریمبر یو ول اسٹارٹ فرام دیئر, آئی ول گیو یو این اپرچونٹی, میں آپ کو موقع دوں گا. کله مرګ تون کو زیبا به وی چې کم دین دغه پیسو د پاره غوښنه کوم, او دا وی چې زه د خلکو د خپل اډینس چې کم دی دغه چې کم روان دي زونه وی دا غي هم ډیر زیات خیال ساتم. که څوک راته چې لوپټا واچوا زه لوپټا واچوم, دی چې کم دینو زه او د خپل چې کم دینو زه غواړم چې د پښتون نوم هم چې کم دینو هغه مطلب خراب نه کما. خو زیبا به په خپل پروګرامونو کې په خپل ویډیوګانو کې تاسو چې کم دینو هغه خبرو هغه ټاپکس باندې خبرې کوي کم باندې چې په عامه ټولنه کې خبرې نه کیږي. وایي کنه په دې باندې مطلب ان چیزوں پہ بھی آپ بات کرتے جس پہ عام طور پہ لوگ باتیں نہیں کرتے, وہ مسئلے بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے. تو اس سے ریئیکشن کیسے آتا ہے آپ کو؟ ویل ریئیکشن یہ ہے نا کہ ہمارے جب آپ کسی کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہو, بیسکلی جو ہمارے لوگوں کی جو تھنکنگ ہے نا وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے, کافی لائک اٹس ود ان دا باکس, ٹھیک ہے. تو آپ اگر ان کے سامنے کچھ رکھو گے جو حقیقت ہوتا ہے اس میں لوگوں کو بہت
کم یقین ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کچھ فریب یعنی کچھ غلط آپ سامنے رکھو گے تو اس میں جلدی لوگوں کو یقین آ جاتا ہے. یہ صرف ہمارے نہیں، یہ ساری دنیا کی بات ہے. دنیا میں ہر ایک انسان ہے، بلکہ اگر میں پہلے ہوں تو میں دنیا دیکھ چکی ہوں. میں نے 10 15 20 نیشنلٹی کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. ہم لوگ بیٹھتے ہیں آفس میں، ڈیلی ہمارے سامنے اتنے سارے چیزیں آتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کے باتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ ایسے انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ سنتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے کسی کے باتوں کے اوپر جب تک ہم لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں. لیکن جو لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ کافی ہے، جنہوں نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہے، ان کو جیسے آپ کچھ فوٹو دکھاؤ یعنی اس کے اوپر ان کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں 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 یہ ایسا ہے ایسا ہے. لیکن نہیں، آپ لوگ کچھ دیکھتے ہو، آپ اس کا انکوائر کرو، یہ لڑکی ایسی ہے یا کچھ ایسا ہوا ہے یا کچھ ایسا ہے یا نہیں ہے. کیونکہ لوگ ہمارا انکوائر نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور سبحان اللہ، یعنی میرے ساتھ کافی ایسے ویڈیوز لوگوں نے فوٹو شاپ کر کے وائرل کیا تھا. وائرل کرتے ہیں لیکن یعنی جیسے میں نے آپ کو بولا، پختون لوگوں کا دل ہے میرے پاس، میں نے دل رکھا ہوا ہے. تو لوگ مجھے میسج کر کے مجھے بولتے زیبا گل تا خبر ما کوا هیچ ویډیوګانې ما جوړاوه، خپل صفائی ما درکوا، زه پوهیږم زه ټولو یعنی پختون لوگ جانتے کہ آپ کس طرح ہو. تو واللہ مجھے ایک خوشی ملی اس بات سے. کافی بھائیوں نے مجھے میسج کیا کہ زیبا گل وہ لوگ فوٹو سینڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ ویڈیو نہیں بناؤ، آپ اس کا صفائی مت دو، ہم لوگ جانتے ہیں اس فوٹو میں آپ نہیں ہو. یعنی سبحان اللہ، آپ دیکھو کہ ایک بندہ ایک ڈرائیور ہوگا، وہ ایسا میسج لکھتا ہے. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو جو بھی ہے، ہمارے پختون ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے پختون جانتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کچھ کرتے نہیں. یہ جو بھی ہے ایک دشمن کا ہے، یہ جو بھی ہے ایسے انسان سے ہے جو ایک عورت کو آگے جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا ہے. اور ایسا بھی ہے کیونکہ کافی لوگوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، مجھے روکنے کی کوشش کی. میں کچھ غلط کرتی نہیں ہوں نیٹ میں، لائک اٹس سوشل میڈیا، ہم لوگ کیمرہ کے سامنے کیا کر سکتے ہیں؟ صرف بول سکتے ہیں، یہاں پر صرف زبان چلتی ہے. لیکن لوگوں کو سوشل میڈیا بھی غلط لگتا ہے. تو اگر آپ اس کا استفادہ اچھے طریقے سے کرو گے، آپ اچھا کر سکتے ہو، آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہو، آپ کسی کے درد کا دوا کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہو نا یہ کیمرہ کے پیچھے، بلکہ آپ نارمل لائف میں بھی آپ بہت غلط کر سکتے ہو. بالکل. تو مطلب تاسو آپ کی بات کا جو مطلب یہ میں آل سے ان شارٹ کہتی ہے کہ تاسو وایي چې تاسو غلط کار نه کوئ، ټیک کار کوئ، او که زه غلط کول غواړم د کیمرې نه بهر هم کولی شم، په دې باندې خو صرف تاسو جبه چلی وصال سو نه جائے، وصال اس طرح وصال ادھر نشر آتا وصال سو نہ جائے، اس طرح سوچ میں پڑا ہوا، یہ تکا ہوا ابھی اسٹور پہ بیٹھا ہے، اس کا موبائل کا دکان ہے، سیل فون بیچتا ہے. سیکھ رہا ہوں گا اس سے، مطلب جس طرح یہ اردو بول رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اردو ته پښتو کې وایي، ته پښتو کې وایي. صحیح. خدا تیرا خبریں خوراتوں کا خوب. زیبا میں نے جو سوال پوچھا اس طرح، مطلب وہ ٹاپکس جو خصوصاً عورتوں سے، مطلب آپ ایسے مسائل بھی ہے، ایسے پرابلمز بھی ہے جس کو آپ اپنی ویڈیوز کے ذریعے ہائی لائٹ کرتی ہے ان دا سوسائٹی، مطلب اسپیشلی جو پشتون افغان لڑکیوں کو جو مسئلے ہوتے اس میں بھی آپ باتیں کرتی. تو یہ مشکل نہیں ہوتا آپ کے لیے ان چیزوں پہ باتیں کرنا، اور ایک ایسے سوسائٹی میں جو ہمارے جو افغان سوسائٹی ہے اسپیشلی لائک خپل افغان اوس ایک سیکنڈ، ان کا ابھی یعنی ہمارے افغان لوگ بھی ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں اس حد تک کہ وہ لوگ جانتے ہیں. لوگ ہیں جو ان ایجوکیٹڈ ہے، جو ایک لائن سے نیچے ہے. لیکن ابھی ہمارے کافی افغان بھی ایک لائن تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر میں کچھ ہائی لائٹ کرتی ہوں افغان کے بارے میں. سبحان اللہ، یعنی مجھے بہت پازیٹیو رسپانس ملتا ہے، بے حد پازیٹیو رسپانس ملتا ہے. لوگ ساتھ دیتے ہیں اس بات کا، لوگ دے اپریشیٹ کیونکہ کافی لوگ ہیں کہ ان کی آواز نہیں پہنچتی ہے، دے وانٹ ٹو اسپیک لیکن ان کے پاس اس حد تک فین فالوئنگ نہیں ہے جتنا میرے پاس ہے. تو جب میں کوئی چیز بات کرتی ہوں، لوگ سامنے نہیں بولتے، پیٹ پیچھے کہ وہ لوگ مجھے میسیجز بہت کر کے تھینک یو کرتے ہیں، بہت سارا شکر گزار ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ پوائنٹ کیا، یہ بہت اچھا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے. کیونکہ آپ کو ہر ایج کے لوگ دیکھتے ہیں، ہر ایج کے لوگ، صرف انمیچور، یہ میچور لوگ بھی آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو اس پہ شاباش بھی. سب آپ یقین کرو کہ ایسے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں کہ لوگوں کو لکھنا نہیں آتا ہے. وہ لوگ صرف کیا کرتے ہیں، موبائل اٹھا کر انسٹاگرام میں وائس کرتے زیبا خورے ڈیرا منانا او خوشحال اسے. واللہ جتنا میں نے پشتو سیکھا ہے ان کے وائس سن کر، ان کو لکھنا نہیں آتا ہے. اگر میں کچھ لکھتی ہوں وہ لوگ واپس وائس کر کے لکھتے ہیں. جیسے میں ان کو لکھتی ہوں کہ تاہم خوشحال سے ڈیرا منانا لالا اچھی، ایسے جب میں کچھ لکھتی ہوں تو وہ لوگ واپس میسج کرتے ہیں. پروفائل پکچر ان کو تک نہیں آتا ہے کہ کس طرح پروفائل پکچر ڈالتے ہیں، لیکن ان کو صرف اتنا آتا ہے یہاں سے وائس نوٹ ہوتا ہے. تو اسی میں وہ لوگ اپنا شکریہ مجھے سینڈ کرتے ہیں، اپنے دل کی بات مجھے سینڈ کرتے ہیں.
اور جس طرح آپ ایک انسان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ یہ لوگ کرتے ہیں، تو بالکل مجھے آپ بہت کا خوشی شکریہ ہوتی ادا ہے کرتی ہے. کیونکہ یہی باتیں میں ترجمہ کرنا چاہوں گی آپ کی، مطلب جو ہمارے لسنرز ہیں اس کو ان کو قدمونو کو تن کو زیبا بي وی چې کم دین ما ته مې ته په هغه موضوعات باندې هم خبرې کې، هغه مسلو باندې هم خبرې کې، کوم چې زنانو سره تړلي وي تر هغه چې کم دینو خلکو ته خې او د هغه خلکو د پاره چې کم دینو غږ پورته کې دا وایي چې ډیر داسې خلک دي چې تعلیم یافته دي او پوهیږي چې کم ګوره داسې خلک دي چې تعلیم هم نه دی کړی، لیکلو هم ولنه ورځي ماته میسجونه کوي زما د کار چې کم دینو ستاینه کوي، ماته مننه وایي، ماته وایي چې ته یو نیک کار کوي، ته یو ښه کار کوي، داسې خلک هم پکې شته. نو ماته چې کم دینو په میسجونو کې دغه د دې ملاویږي ها مشکل کار خو دی، خو بیا هم دا یو ټولنه د هغه خلکو د لپاره اواز جوړ شي زیبا بي وي چې کم خلک خپل اواز په خپل نشي پورته کولی، دا وایي چې زه هغه غږ جوړ شم. اس سے پہلے کہ وصال سوچے ان سے ایک دو سوال کرتا ہوں، ٹھیک ہے زیبا بي؟ وصال څنګه چلته په سپین کې سکے ته غلطه سکے؟ جی سپین کې زما ابو خو چې دی 1999 کې راغلی و او مونږ خپله فیملی چې دی 2011 کې راغلو. دلته ما سټډي کړې 3-4 کاله، هغې نه پس کې دی بیا بزنس موبایل دوکان ورپسې بیا یو بل دوکان مو اچولی، نو بس خپل کاروبار هم کوو او دغه د ټایم نه مو فایده واخیسته د سوشل میډیا باندې ویډیوز وغیره او پلیټ فارم یې جوړ شوي. نو زه ناست دلته کې لکه داسې زه هم یو کس هم داسې نه وي، اکثر خلک د ډونیشن دا کار کوي خو هغوی انډرګراونډ ورځي. زه دلته ناسته او مسله هلته وي، زه ول دلته نه رابطه ډونیشن کلیکشن کوم، بیا هغه مسله حل کوم. نو دې باندې ډېر زیات لکه محنت او ټایم پې لګي، ولې هغه رابطې یا سیسټم یا نیټ چا سره وي چا سره نه وي. او الحمدلله لکه زه پکې بس ټوله ورځ لګیا یم خپل دوکان کې او دغه سوشل میډیا کې. دا خو زیبا ګل بي خبر رښتیا شو چې غریب ته زیبا ګل بي وایي وته چې غریب تباه دی. غریب تباہ دی لالا لالا غریب تباه دی. دا ګوره چې کم دی نو ګوره ډېرې خبرې وي چې مطلب دا دی چې هغه ذهن ته راځي. د وصال نور ته پوښتنه هم کوم، د وصال په نوم باندې ډېر زیات اکاونټونه دي، هغې زه به دا خبره کول غواړم چې دغه غلط اکاونټونه چې غلط استعمال شي دې سره د یو کس ژوند ته هم خطر جوړېدی شي، نور خلکو ته زیان رسولی شي. نو باید چې داسې ونه شي. په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو وصال سره چې وصال هم تاسو ته خپل اکاونټونه ووایي، ځکه چې د وصال په نوم باندې ځینې داسې اکاونټونه دي هغه نه ځینې شیزونه داسې خپرېږي چې هغه که خدای مکړه چې کم دی نو وصال ته پرې څوک نقصان ونه رسي. دا خبره هم واضحه کوو. دا یوازې د وصال خبر نه ده، بلکې داسې ډېر د سوشل میډیا سټارز دي، ډېر د سوشل میډیا کسان دي چې هغوی چې کم دی نو په هغوی په نوم باندې جعلي اکاونټونه جوړ شي، غلطې خبرې غلط شیزونه پرې خورېږي، نو د هغوی ته چې کم دی نو داسې یو تن راپاڅېدي چې هغوی ته نقصان رسولی شي. د هغه نقصان ذمهوار څوک وي؟ دا ما سره شوي دي، ما ته یو کس چا په انسټاګرام باندې میسج وکړو یو جینۍ، نو بل چا وله زما آی ډي جوړه کړې ده، خو زه پاکستان ته راغلی ما ته پیسې پکار دي. نو بیا هغې بلې جینۍ ته ښیلي چې دا وایي ولې وصال په سپین کې دی، هغه ته خو پکار هم وي، نو 10,000 روپو باندې به هغه څه کوي. نو هغه چې بیا ما وکتو نو ما له ډېر زیات تکلیف لکه میلاو شو چې یاره مونږ دومره خلک دا ښه وو، بیا داسې جعلي اکاونټونه جوړېږي زمونږ په نوم باندې، یا چاته غلط میسج تللی یا غلط تصویر یا دغه. نو خو بس اوس دا شو چې دې سوشل میډیا سره زمونږ لکه لایف ډېر زیات دغه شو، نو بس مونږ اوس مایند کوو نه او خلکو ته پته ده پکار دي چې هغوی ریل اکاونټس فالو کړي. زما چې کوم خپل ریل اکاونټ دی @وصال جانی ټیک ټاک باندې، هلته کې تاسو ته نور لینکس هم لکه میلاو بشي د انسټاګرام او د یوټیوب، بس دغه افیشل اکاونټس دي دغه. ها وصال مطلب دا یو ځل بیا ووایه سپیلینګونو سره یې ووایه، ځکه وصال چې کم دی نو چې داسې نه وي چې سبا د دې پروګرام مقصد هم دا دی. ګوره چې کم دی انټرټینمنټ، زه به ټولو ته ووایم چې خوا به نه بده وي، معلومات وسره چې کم دی نو معلومات داسې ګوره زیبا بي چې کومې خبرې تاسو سره وکړې په ټولنه کې ډېرې داسې جینکې دي، ډېرې داسې جینکې زنانه دي چې هغوی تعلیمونه هم کړي دي، سبقونه هم ویلي دي، خو هغوی وایي چې مونږ څه نه شو کولی، څه کولی نه کړو چې موقع راته نه برابرېږي. نو چې زیبا کولی شي ولې نه، مطلب دا دی چې دا خپل غږ پورته کولی شي نو نور خلک ولې نه شي کولی. خو دا هغه مثالونه دي تاسو ته چې کم دی نو مونږ وړاندې کوو. وصال چې کم دی نو وصال هم چې کم دی نو سوشل میډیا سټار دی، وایي چې خپل تعلیم سره سره د خپل کاروبار سره سره د خپل مزدورۍ سره سره او نور خو زیبا بي خبره چې غریب تباه دی هسې نو هغه کیسه خو مونږ ته معلومه ده که نه. نو غواړو چې په ټوکو ټوکو کې تاسو ته معلومات هم درکو. تر خپل اکاونټ یو ځل بیا ووایه. جی @WISAL وصال جانی GANI، دې باندې چې سرچ کړي ټیک ټاک نو آی ډي راشي، او هلته کې چې د انسټاګرام او د یوټیوب لینک پراته دي. ها او سره کوم ویډیوګانې ته څنګه ویډیوګانې جوړې؟ ته خو مونږ ته خپل لږ ډایلاګ ما زیبا بي سره لږ خبرې وکړه که نه. جی زیات تر زما فیس ایکسپریشن چې دی زه کله لکه داسې एकदम غوسه کې داسې جوړ کوم نه یاره او بس داسې لکه د چلیږي خلک وایي ستا د فیس ایکسپریشن چې ته کوم جوړې فني جوړ کړې، غوسه کې جوړ کړې، سترګې راوباسي. څنګه لکه ته روباسې سترګې روباسې سترګې څنګه روباسې؟ لکه اوس زیبا بي ګوره وته چې غوسه کې نو ده
تا سره به څه کوم. صحیح صحیح. او چې بیا نور ته چې لایو راشي ته څنګه شروع کې خپل د لایو پروګرام شروع څنګه کې؟ زه چې لایو راځم السلام علیکم څنګه شوي باتینګړانو اچي وسته خلکو ته لکه دومره لکه داسې فني خري ګلز ته جنکو ته چې هغه مونږ الچي او الکانو ته باتینګړ بیا خلکو باتینګړ دا خو ډېر روان لوم دی مارتي زموږ ثوابای کې خپل ثوابای عمل ته چې مونږ ډېر سو کیوټ الی کې هغه مونږ باتینګړ او چې کیوټ جنای کې هغه مونږ الچي وو هغه خلکو لکه واغه سو بالکل یاره ټیک خبره ده. زیبا بي چې دې تاسو ته الچي وو نو خپکیږي او به هغه نه خیر دی. صحیح سمه ده دا خبرې شوې صحیح ده. او د دې نه پس چې کم دین اوس راځم دې ته زیبا بي چې کم دین دغه ته په دوبه کې تاسو چې نوکری هم کوي څه نوکری کوي څه روزګار کوي؟ زه ایگزیکیوټیو سیکریټری یم جنرال منیجر نه په یو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری. ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر جی ہاں میں جنرل مینیجر کی ایگزیکیوٹیو سیکریٹری ہوں. ډیره خلک نه پوهیږي چې سیکریٹری څه دی او سیکیورٹی څه دی. ټول خلک لوگوں کو کافی لگتا ہے کہ میں شاید سیکیورٹی ہوں کیونکہ کافی لوگوں نے مجھے لکھا ہے کہ ہائی زیبا آپ کیسے دبئی میں سیکیورٹی کا جاب کرتی ہو آپ اسی لیے موٹی ہو. خاص سیکریٹری دا چې کوم دی یو منیجر سره سیکریٹری یعنی مامور ادارہ ایسا فارسی میں کچھ بولتے ہیں. تو جو بیسکلی جنرل مینیجر کا آپ سارا کام سنبھالتی ہو, آپ پورے فائلز جتنے بھی آپ کے آفس میں جتنا بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے, بیکاز جو مینیجر ہوتا ہے اس کے نیچے آپ کام کرتی ہو. تو سب کے جو ٹیم ہوتا ہے وہ سب آپ کو رپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ اس کا پوزیشن ہائی ہوتا ہے, وہاں پر کوئی رپورٹ نہیں کر سکتا. سب لوگ مجھے رپورٹ کرتے ہیں, میں رپورٹ بنا کر ان کو سینڈ کرتی ہوں پورا ایک ملا کر. تو دیٹس بیسکلی مائی جاب. اس سے پہلے تقریباً 3 سال میں نے امریکن ایمبیسی کو سروس دیا ہے, جہاں پر میں نے بے حد اپنے افغانوں کا ہیلپ کیا ہے نکلنے میں اور نکلنے میں نه کیسه نه اورګو نه داس د پوینټ رانا او زه په دا وې مداوي چې دینه مخکې ما په امریکایي سفارتخانه کې هم کار کړی دی او 3 کال او چې کوم ډیرو افغانانو سره مې دای په کاغذي کاروایی کې مرسته کړې ده چې امریکای ته راشي دا سره جی ها هغه چې څوک بنه په کاغذونو کې مو سره مرسته کړې ده. او بل کې صدا دا و چې یو منیجر سره سیکریټری ما او هغه سره چې کوم دی مطلب دا هغه کوم کاغذي کاروایی د منیجر چې څومره کارونه دي هغه سکیجول وي دغه چا سره ملاقاتونه وي هغه ټول چې کوم دی هغه جدول دغه سکیجول چې کوم دی زیبا پلاس کی چې زیبا وی وغواړي دا هاسپټالټي دا مطلب کوم هوټل دی په دوبه کې غټي هوټل دی جی هوټل دی کمرې چې پکې وي کنه کہاں کمرو والا ہوٹل ہے کنا مطلب څنګه چې موټل ہوټل وی جی دا ها لکه څنګه چې څه برج خلیفہ د کسه نوم دی غي نوم را نه تا ما برج خلیفہ هډه راغټه دې مړه زه غریب یم نه یا هډه غټ دی زه هډه غریب یم دغه ځکه کې دم ځانته وځي زه هډه غریب یم نو نہ نہیں میں 4 اسٹار ہوٹل میں کام کرتی جو برج خلیفہ تو خیر ہوٹل نہیں ہے, اٹس برج العرب ہوٹل ہے, وہ 7 اسٹار ہوٹل ہے, 7 اسٹار ہے تو وہ جی ہاں یو ای کا ایک واحد 7 اسٹار ہوٹل ہے برج العرب. تو میں ایکچولی 4 اسٹار ہوٹل میں کام کرتی ہوں. 4 اسٹار ہوٹل کی کار کی دا صحیح دا وی چې دا خبر وي زه غریب یم دا غریب طالب لفظ کم نه دا ډیر هټ روان دی یعنی بیچاری ہوں میں, مجھ سے میں کہاں میں کدھر وہ کدھر یہ کدھر صحیح زه چیرته یم برج العرب چیرته مړه ډیره فاصله لري وصال تر راځم وصال د موبایل کاروبار کوي نه موبایل خرڅي او شاته بل اخبارونه لګولې دي وصال څنګه کاروبار د څنګه روان دي دا راته موبایل خرڅي کی کنه کاروبار زما ډیر ټایم نه د موبایل شاپ ته او اوس په سوشل میډیا سره اکثر لکه ډیر زیات ډاون شوی زما ځکه دی چې زه په سوشل میډیا کې لګایم لکه ډیر دغه ورته توجه ورنه ورکوم. خو زما یو بل دوکان سپر سٹور دی هغه مې جوړ کړی دی نو مثال د رو ورکر لګیا وی کار کوي نو تقریبا 8 کال او شول چې زه بزنس کوم ډیر زیات وړي کوم د ابو صاحب د کار ور سره کولو هغه ټیم نه لګیا په کاروبار کې دا شاته اخبارونو خبر تاسو که دا ما بیک گراوند جوړو نو ما سټیټس یو لګول چې را دې کې ما ته وایي چې څه پکې ولګم نو هغه چاوي باتینګړ پکې ولګو چاوي الو پکې ولګو چې ته وایي دا
هم بدل ته د فروټ شاپ کولاو کما بل ټول سبزی وکیدا وا سبزی منډه ته لړ یا فروټ منډه ته تړي لړ چلتا کی او زیبا بھی دوبے کی کرونے سے صورتحال ہے کرونا لحاظ سے حساب ہے. میں کام دبئی میں کرتی ہوں لیکن میں رہتی ابو دھابی میں ہوں. تو یہاں پر اس لاک ڈاؤن دے یو میاشت ایک مہینہ زدل تپکور کے لاکیم بالکل باہر ہم لوگ نہیں نکل سکتے باہر, بس آپ ابو دھابی سے باہر آپ جا نہیں سکتے ہو, جو دوسرا پروونس ہے دبئی سے اس طرف ہے. تو میں ابو دھابی میں رہتی ہوں, تو اسی لیے بھی پچھلے ایک مہینے سے ہم لوگ دبئی کی طرف جا نہیں سکتے, آپ دبئی سے آ نہیں سکتے ہو, تو لاک ڈاؤن ہے کافی اسٹرکٹ ہے. لیکن الحمدللہ کیسز بہت کم ہوا ہے. پہلے 1000 کیس ایک دن میں ہوتا تھا ایک مہینے پہلے تقریباً, تو ابھی فی الحال 300-350 ایسے ہیں. تو انشاءاللہ شاید مہینے میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. صحیح مہینے میں تاوی چې یو ویني میاشي نه پکور کې په دوبه کې کار کوم په ابو ظبي کې پاتې کېږم, ابو ظبي کې پاتې کېږم دا وی, او مطلب دا یو ویني میاشي نه لاک ډاون دی دا وی په کور کې نو بیا خو به وخت ډیر ملاوي چې ویډیو غانې ډیره جوړه نه ولا اوس زړه نه کیږي چې په کور کې هم زړه نه کیږي چې یو نو آپ کا ذہن جب آپ بیزی ہوتے ہو تو آپ کو آئیڈیاز بھی ہوتا ہے, آپ کر بھی سکتے ہو, لیکن گھر میں آپ کو گھر والوں کے کام سے فرصت نہیں ملتی ہے. وہاں پر تو خیر آفس ہوتا ہے, لیکن یہاں پر پھر گھر میں جب جتنا بیٹھو اتنا ہی خستہ کن ہوتا ہے, یعنی بور ہو جاتے, آپ سے نہیں ہوتا اتنا. ابھی کرتی ہوں میں ویڈیوز جی بناتی ہوں, لیکن اس حد تک ایکٹیو نہیں ہوں جس طرح میں پہلے بناتی تھی. صحیح هغه شانتي اکټیو نه دا وی چې هغه شانتي اکټیو نه مې ویډیو غانو ټایم خو به ډیر ملاوي چې کله کار کوم دفتر ته ځم کار لازم بیا ډیر زیات کار کوم, هو سکور کې منو بس وسلمه هغه شانتي ویډیو غانو ته نه کیږي, او چې ویډیو غانې جوړې کوم هغه شانتي خلکو ته اپلوډ کوم. خلک ډیر زیات تاسو کې وی زیبا وی تو چې پښتو کې را سره ډیر خبرو کې زم یو څو خپل هغه پټکې دي سکو تاسو ولا زه خو ډیر مینه لرم پښتو ژبه نه, زه ډیر باور وکړه, زه خو ډیر مینه لرم, خو نه مړه اوس نه پوهېږم دومره, بس لږ زده کړم انشاءالله چې صحیح مکمل زده کړم بیا خبرې کوم. مکمل او اسی اراده دشتي مطلب کار پکې په دې کار کې چې زده کړې پوره مکمل زده کړې او کنه, خو ډېره په افریدیان ژبه کې ډېر دلچسپي لرم. نه وای خیر, نو ته ماته هغه ډایلاګ وای چې په کباب دغه کې څه خوښي کباب کې څه کوم ډایلاګ دی افریدیان په کباب کې سر خوښ دی څه وخت کوي کباب پھر وہ لوگ بولتے تھے کباب کیونکہ یہ داغ یو ڈیرا یہ ایک بہت پرانا جوک ہے, یہ کافی پرانا جوک ہے, لیکن بس وہ جوک میں ابھی تازہ کر رہی ہوں. لائک میں ابھی فی الحال اپنے چینل کے تھرو اس کو تازہ کر رہی ہوں, اینڈ لوگ انجوائے کرتے ہیں, بہت لوگ انجوائے کرتے ہیں. دا یو په خواني ټوکا دا وی چې کوم نه خپل چینل لارې تازه کوم او خلک اوس ډېر وزیری سانگ سره زیرا مینه لرم, بہت سارے وزیری سانگ جو میرے بہت پشتوں میں ہٹ جاتے ہیں گانے, وہ وزیری گانے ہوتے ہیں. وزیرستان ته کوم خلک تعلق دي وزیری غانې چې کوم دینو وزیر لهجه کې چې کوم وینه غوي ډېر زیاته هټ زیاده وي, او هغه شزونه وصال نه سو ته وصال سو جائے گا, مجھے لگ رہا ہے کہ وصال برانو دشي لکه چې دیدا چې نا او وصال چې تیز دی کنه په سوشل میډیا باندې موږ ګورو دلته کې دا موږ ته غلي کیږي. وصال چې کم دینو وایي چې زه خیر خېګړې کارونه هم چلوم, او په دې خیر خېګړې کارونو کې زیات تر خلک وایي چې کم دینو دا خبره هم پکې راځي, کنټروورسیز پکې ډېر زیات, لانجې پکې ډېر زیاتې, چې مطلب دا چې پیسې خلک جیب کې اچي دغه باندې لګرنا واچوي. جی بالکل دی بارا کې ما ډېر ویډیوز هم کړي دي, ډېر خلکو ته مې ویټینګ دی پوره کړم دي چې تاسو ټول نه پهلا خپل فیملی والا سو ګورې هغه د پیسې ولګي هغه مسله حل کوي, کدا سې سنوي نو بیا داسې کس سره رابطه وکړي چې یاره هغه تاسو لا پته لګي لکه اوس دې ټولو لخکاري چې زدل ته لګیایم کار کوم, زما بزنس ته ځاګه کې لګیایم, کچری زوس پاکستان ته ورشم مال پته د ځال ته ورشم زه د خیر خېګړې کار شروع کوم, نو ځان لا بګی درې سلور لکه ډیر ایزی چې ځان لا کول شم, او دا غي په پته نه لګي ځکه چې ما خپل کله ویډیو ور کړی دی کسته 1 لک پکار دي, خلک ورته 2-3 لک راوړي سیوای ورته راوړي, نو هغه ته دی بیا علي داسې نه دی پکار دوی باندې موږ ډیر ویډیو غانې کړی چې یاره د غریبو پیسې دی 1 روپۍ تاسو واله, نو دا خو چې دې معافي نشه دا بل چا حق والو, نو ډیر زیات سکیم پکې روان دي. ما خلک ایکسپوز کړي دي, خو بیا جنگ جګړه او بس فیملی پورې خلک ورسېدل, نو بس هغه نه پس مونږ یې عوام ته پر صرف داسې میسج ورکو چې څوک پکې ټارګټ کوم نه,
خو بس عمله چې خیال کوئ. خیال کوي. زیبا بي دا وایي چې دی وایي چې 1 لک روپۍ اعلان وکړم نو خلک ورته 3 لک راځي. بیا خو دا خبره دا څنګه شو چې غریب تباه دی؟ بیا خو د غریب مزید دی چې 1 لک ولا وغواړي 3 لک ورته راځي شي څنګه؟ مجھے سمجھ نہیں آیا. میں وصال کہہ رہے کہ میں جب اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ ایک بندے کو 1 لاکھ روپئے چاہیے, جب اناؤنسمنٹ 1 لاکھ کا کر دیتا ہوں, لیکن آتے پیسے لوگ جب ڈونیٹ کرتے ہیں وہ 3 لاکھ آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا پھر یہ کیسی بات ہو گئی کہ انسان جب اپنے مجبوری میں ہوتا ہے نا, انسان وہ منیمم اماؤنٹ بتاتا ہے کہ اس چیز سے میری مصیبت ختم ہو سکتی ہے, لیکن وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بندہ کس حد تک گہرائی میں ہو سکتا ہے. تو اگر اللہ نے مجھے بخشا ہوگا, میرے پاس اگر مال ہوگا تو آف کورس جب میں ایسا کوئی ویڈیو دیکھتی ہوں تو ہم لوگ دیتے ہیں آگے. صحیح, بھلے وہ بندے کو اگر دیتے ہیں, بندہ جو منہ سے بولتا ہے وہ الگ بات ہوتی ہے, جو اللہ نے ایک انسان کو کس امتحان میں ڈالا ہوتا ہے وہ الگ چیز ہوتا ہے. تو جتنا لوگ زیادہ کرتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اگر ایک مریض ہے, ڈاکٹر بولتے 3 لاکھ میں آپریشن ہو جائے گا, آپ کو لگتا ہے کہ 3 لاکھ میں آپریشن ہوگا, نہیں, اس کی دوائی ہوتی ہے, ڈسچارج ہوتا ہے, اس کو آگے کھانا بھی تو ہوتا ہے نا وہ صحت رکھنے کے لیے. تو الحمدللہ ہمارے ہیں لوگ جو کرتے ہیں, جو بہت اچھے دل سے دیتے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. بہت دا خبره تاسو وایي چې ډېر خلک د زړه نه ورکوي, او کوم خلک چې مطلب د چندې لپاره اعلان کېږي نو هغه 1 لاکھ روپۍ وغواړي نو خلک بیا مطلب زیاتې ورکوي. خو دا چې کوم سړی چې څومره ضرورت وي کم سے کم تپوس غواړي, خو بیا چې کله څومره زیات وي نو په هغه خبره وي چې ګوړه کې څومره اوبو کې څومره ګوړه وراچوي نو دومره هغه شربت خوږ وي که نه. نو دغه شانتې خو زما خبرې مقصد دا و, میں یہی فنی اسٹائل میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے, اسی لیے کہ میں نے کہا آپ کہہ رہے کہ غریب تباہ ہے نا, تو پھر تو غریب کے مزے ہے. اگر 3 لاکھ اور 4 لاکھ 1 لگا کی جگہ آتے ہیں تو پھر مزے نہیں. اللہ ہر ایک انسان کو اس کی مشکل سے نکالے, کیونکہ جب ایک بندہ کوئی ہاتھ آگے کرتا ہے تو وہ خوشی کے لیے بیسکلی نہیں ہوتا ہے, وہ ہر ایک انسان اپنے غم کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے, یا وہ لوگ اپروچ کرتے ہیں سوشل میڈیا میں کہ ہماری ہیلپ کرو یا کچھ بھی ایسا ویسا. وصال خان آپ نے ایسا کیا ہم نے دیکھا. اب پتہ نہیں میرے کسٹمر صبح سے آتے ہی نہیں تھے نا, ابھی انٹرویو کے دوران میرے خیال سے 5 کسٹمر آ گئے. میں کب سے کنٹرول کر رہی ہوں, آپ بار بار ایسے کرتے ہو, ایسے شیشے میں دیکھتے ہیں. اللہ میں نے ادھر لگایا ہے کہ ڈسٹرب نہ کرے 30-40. نه تا دکان څه ټایم پورې کولوي؟ وصال دکان دې څه ټایم پورې کولوي؟ زما دکان چې دی 9 پورې کولاوي, او داسې څه مسله نه وي. کسټمر لکه زه وایم چې یاره نه دی راځي, زما بل لکه دکان ماشاءالله چلیږي, او دا دکان ټول چې دی لکه بس الحمدلله نوره خرچه د هغې نشته, خو مال د نوټس لګولې هغې نه باوجود هم هغې چې دی ټک ټک کوي. دا ته ما ته نه ښکاري, ما نه لیدلی, خو زیبا بي ویلي ته ورته دا چلا چل کوې که نه چې مه راسې ایسې. دا خو تاله موږ بلا دکانداري خرابه کړه, خرڅېږي موبایل یې ډېرې خرڅېږي که نه. بس هغه راځي هر څه خرڅ شي انشاءالله, بالکل خرڅېږي. او د زیبا بي یو موبایل دې لېږلی دی که نه, ښه قیمتي غونته موبایل دې ولې لېږلی که نه؟ انشاءالله زیبا نه اصلا زیبا بي تاسو نه غواړي دوبۍ نه راله موبایل راولېږي. نه زه غریب سړی یم, غریب هسې تباه دی او که نه. صحیح سمه ده. او نیکسټ ویډیو دې سره روان دي, زیبا بي په څه باندې کار کوئ؟ بس یو څو منټه نور اخلم بیا اجازت در کوم, پوهېږم تاسو مې ډېر ټایم واغستو. جی ویل جو آگے میرا ویڈیوز ہے, ابھی میں فی الحال کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنے افغانس کے اندر اسپیشلی جو فارسی زبان ہے ان کے اندر جاؤں, کیونکہ جو آگے میرے ویڈیوز میں نے بنائے ہیں, بیسکلی میرے پاس 700 ویڈیوز آلریڈی ہے جو بنائے میں نے, صرف وہ اپلوڈ کرنے کا ہے, کیونکہ میں ڈیلی 5 ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں. تو ہم لوگ ہر دن بھی ویڈیوز نہیں بناتے ہیں, میں ہفتے میں 1 دفعہ بناتی ہوں تقریباً 20-30 ویڈیوز. تو وہ ہم لوگ پھر آہستہ دن کا 5 ویڈیوز کر کے ہم لوگ ڈالتے ہیں. تو ابھی فی الحال جو میرا پلان ہے آگے وہ ہے افغانستان کے لیے, کچھ افغانستان کے لیے بھی کرنا, بیکاز میں نے پشتو ابھی یعنی ماشاء اللہ میرے پاس ہے پختون پورے, یعنی ہے میرے پاس کافی فالوورز, اور ابھی جو میں ٹارگیٹ انشاءاللہ کروں گی وہ ہے فارسی فالوورز بھی, کیونکہ فارسی فالوورز میرے بہت کم ہیں, اور کافی لوگ گرا کرتے کہ تاولے فارسی خبریں نہ کوي تا فارسی زبان یہ میں پر فارسی کے لکھتے ہیں کہ آپ فارسی میں کیوں نہیں بات کرتی ہو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ فارسی میں میرے فالوورز نہیں ہیں, میں کیسے بات کروں گی, کس کے ساتھ بات کروں گی؟ اچھا کیسے یہی بات قدمونو کتونکو زیبا بي وایي چې زه راتلونکي کوم ویډیو جوړول غواړم, په فارسي کې جوړول غواړم, دري ژبه کې جوړول غواړم, او غواړم چې هلته کې هم خپل پریزنس خپل ځان ور وښایم خلکو ته, چې ویډیوګانې وګوري. ما ورته چې ویډیو په کومه ویډیو باندې کار کوي, کنه دې وخت کې دا وایي چې زه روزانه 15 ویډیوګانې اچوم, ایک دن میں 5 ویډیو.
یہ ٹاپکس چوز کرنا, پھر اس پہ باتیں کا ویڈیو شوٹ کرنا, ایڈٹ کرنا, اپلوڈ کرنا, کتنا آسان کتنا مشکل. لوگوں کو دکھتا ہے کہ زیبا نے بس 1 منٹ کی ویڈیو ڈالی, وہ تو انجوائے کرتے ہیں. آپ پہ کیا گزرتی ہے, مطلب یہ بتائیں. واللہ مشکل جو سب سے مشکل ویڈیو ہوتا ہے وہ ہے جب میں بریانی بناتی ہوں یا میں پراٹھے بناتی ہوں, کیونکہ میں کافی ٹائم جب کھانا بناتی ہوں تب میں وہ ٹائم ویڈیوز لگاتی ہوں. تو کافی لوگوں کو یہ بھی ہے کہ مجھے کھانا بہت پسند ہے, لیکن اصل میں میں کھاتی نہیں ہوں اتنا, میرا خوراک نہیں ہے. لیکن لوگوں کو, کیونکہ میں ویڈیوز کافی کھانے کے ساتھ بناتی ہوں, تو کافی لوگوں کو یہ ہے کہ میں کھانا زیادہ کھاتی ہوں. زڈیرا خورم اوٹولا ماتا وائی کیٹا ہوٹیرا خیٹا وارے وڈیرا خوراک خورے او ټوله ورځ تا خو خورے بریک واخلا واسے کا. لیکن لوگوں کو نہیں پتا یہ صرف میں ویڈیوز کے ٹائم کرتی ہوں. میں ویڈیوز کے ٹائم یا میں ڈالتی ہوں کھانا پلیٹ میں, یا میں گلاس میں چائے ڈال رہی ہوں, یہ صرف ویڈیوز کے لیے ہے. لائک اصل میں اتنا میں نہیں کھاتی ہوں, میں یعنی بچپن سے موٹی ہوں. خدائی سے موٹی ہوں. صحیح دا وایي چې زه وړوکوالی نه غټ یم, خوراک دومره نه کوم, 15 ویڈیو شوٹ کرنا ہو, یہ ایک بار پھر بتا دیں. مشکل آسان نہیں مشکل ہے, مشکل ہے کیونکہ جی وصال واپس آ گیا, وصال کہیں گیا تھا, وصال چڑھتا چلے گئے. وہ لیپ ٹاپ کا پتہ نہیں بیٹری لو ہے, میں نے چارجر نہیں لگایا تھا. میرا اپنا موبائل چارج سے ختم ہو جائے گا تو شاید میرا بھی فون ڈسکنیکٹ ہونے والا ہے ابھی. بس نہیں, میں 2 منٹ اور لے رہا ہوں. وصال سے 1-2 باتیں 2 سوال کرتا ہوں, پھر ان پہ آپ دونوں کو اجازت دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے, آپ نے اپنے مصروف اسکیجول سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بات کی, تو تھینک یو سو مچ. ډیره مننه کوم. خو وصال نه اوسه تاسو کول غواړم, وصال چې کوم دنه ستړی هم دی, او وصال چې کوم دی, وصال ستا پر راتونکي ویډیو سوي ته په سبانه کار کوي. زما ټول ویډیوز چې څومره وي هغه ډیلی بیسس باندې کوم چې ټرندز چلیږي, لکه څه قسم بس چې سره راغله فنیم کې دی شي, پولیټیکلی څه خبره راغله, یا چاله هیلپ چې څه ډیلی بیسس وي هغه باندې زما ویډیو وي. زما مخکې نه پلان نه وي یا ما ویډیو جوړ کړی نه, داسې اس قسم سکرپټ وغیرہ سم نه وي, بس موبایل کې لګیا یم داسې سره شي مخې ته, انو هغه سره ریلیټډ ویډیو جوړه کوم, چا د आवाज چتولی دي. صحیح ده, مطلب دا ده چې موضوعات سره د درته چې کوم ټرند وي, کوم موضوع پای باندې ویډیو جوړه. خلک وایي چې وصال د یوټیوب او دغه ویډیو لري پیسې جوړي, دا خبره څومره حقیقت لري؟ واقعي په دې کې خلک پیسې جوړي, دا خبره هم لګه واضح کړه. زما تقریبا 3 چینل دي, 2 غټي دي, یو چې وړکوز بلم جوړ شوی دی, نو چې دومره چینل یو ویوز دغه وي, نو خامخا نه منثلی چې دی پاکستاني مونږ چې دی 1,20,000 داسې دي صرف د یوټیوب نه ګټو. دیو چینل نه کنه, د غنو د ټولو نه ټول نه خواسته خو ډیر زیات فالوورز دي, نو په کار دا خلک خو چې دی بچ کم دی د ویوز حساب پورې خبره وي. زه چې دی اوس ما ویډیوز ډیر کم کړي دي یوټیوب باندې, زه میاشت کې لکه دغه 10 یا 15 ویډیوز وي, چې څومره ډیر ویډیوز اپلوډ کړي دومره ډیر ویوز او دومره ډیرې پیسې وي. صحیح سمجھ. بس پروگرام کا وقت بھی بالکل ختم ہو چکا ہے, مطلب لیکن میں زیبا بھی تاسو ته ډیره مننه کوم تاسو چې پروگرام تم راته دومره وخت تم راته ډیره مننه, او ویورز نه هم ډیره مننه چې جنہوں نے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور بس بولنا چاہتی کہ ډیر احترام لرم خپل فینز نه, خپل فالوورز نه, او زه هم غواړم چې تا هم مانا زہاں معذرت غوارم چھے اگر میں نے آپ لوگوں کا دل دکھایا ہوگا اپنی کسی باتوں کے اوپر, تو برا مت مانو. I mean دا صرف یو ٹوکے دا صرف خندہ لپارا دا سے یعنی کوئی سیریس بات نہیں ہے کہ میں کسی کا مذاق اڑاتی ہوں کچھ بھی, بس یو ټوکې دا خندا د پاره ده. ګوره او ډیره خرچه کوي په ویډیو غانو, پټکیم ځان لاغستی دي, گاډو کې ګرځي, صحراګانو ته ځي کنه, پروان گاډي ته خېږي, خوراک پکې کې کنه, پکې چې کوم بیا باغې باوجود هم غریب تبا ده. یو ځل خو دا بیا وای ولا لا غریب تبا ده, لا غریب تبا ده, لالا غریب تبا ده. وصال ستا هم ډیره مننه کوم, او دیس از د بیګینینګ. مې نور پروګرامونو کې به خبرې اترې کوو ان شاء الله, که الله کړي خیر وي. ان کله دا وکیل خان ناس ته بل وکیل خان ناس ویډیو هم تاسو ورته د سٹارز د پاره تاسو د چینل د ویور چې دومره ټایم دی یو کته خخ کمنټ وکړل د زیبا بل ټولو ډیره زیاته مننه. ډیره مننه وصال خان. تھینک یو زیبا بی بی, تھینک یو سو مچ وصال. تھینک یو سر.
ثانک یو، ډیره مننه، خوشاله اوسئ، خو وختونه ته غواړم د الله په امان. خوشاله اوسئ. الله پامان. الله پامان. الله السلام پامان. علیکم. د منو کتونکو دا وا زیبا ګل بیبي او دغه شانتي وصال خان دواړه د سوشل میډیا سټارز دي. تاسو دای خبرې اترې واورېدې، فکر کوم چې تاسو په ګټه باندې دای خبرې پریوتی وي او دغه د خبرو نم خوندونه غستې وي. زیبا بیبي چې ټوکې کومه وشته کومه خلک خندومه او هرگز مې دا مقصد نه دی چې سو خپکم د چا زړه آزار کما، بلکې خلک انټرټین کما. دا پروګرام د خپل ملګرو دوستانو گاونډیانو سره خامخا شریک چې زیبا بیبي دا خبره ټول تور ورسي د فیک اکاونټونو بیا ور سره چې کوم د وصال دا خبرې هم تاسو واورېدې. د دوه ډیره مننه کوم. په راتلونکو خبرونو کې د ډیوا ستورو په دې خبرونو کې به تاسو دغه شانتي نور ستورو سره ملاوه خو ډیوا د پښتنو ستورو ډیوا د افغانانو ستورو ډیوا د پښتنو ډیوا چې چرته پښتو ویل کېږي، پښتو لیکل کېږي د هغې لپاره. دا نن کدلته دا وکیل خان ناست دغه سټارز او دغه پښتانه راولي، سبا بل وکیل خان یا بل څوک ناست هم دغه خدمت به کوي او دغه شانتي د صحافت په دایره کې دننه او دغه شانتي د اخلاق او د کلچر په دایره کې دننه به تاسو ملمانه وړاندې کوي او تاسو به ګوره او تاسو به خوندونه اخلي. پروګرام کې کوم داسې خبره که تاسو لوس هزار شي وي دغه من تاسو خبر شي دغه لپاره بخنه تاسو نه غواړو. د پروګرام مقصد هرگز دا نه چې چا پورې ټوکیو کو یا چا پورې خواندو، بلکې تاسو انټرټین کو په داسې حالاتو کې، په داسې ماحول کې چې د کرونا خبرې دي، خلک په کورونو کې گیر دي، بهر نشي وتلې، غمونه دي او پریشانې دي. نو په داسې حالاتو کې چې یو کن چې چا په شونډو باندې چا په مخ باندې خندا راولي، نو دا ډېر یو ګران کار دی. خو بیا هم د ټولو مننه کوم چې ټول تاسو سره مل پاتې شوي او دومره مینه مو ښودله او خبرې واورېدلې او موږ هم وزغملو. زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازه چې تاسو چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ. د لوی الله په امان.